د الله پاک د 9 نیمې مبارکو نومونو ګټې. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله. د الله پاک ذاتي نوم. څوک چې هر ورځ زر ځله یا الله ووایي، ان شاء الله د زړه څخه به ټول شکونه او وسوسې لرې سي، د عزم او یقین قوت به ورنصیب سي. که کوم په ناعلاجه ناروغي اخته کس د یا الله ډیر ذکر وکړي او وروسته د شفا دعا وغواړي، نو هغه ته به کامله شفا ورنصیب سي. یا رحمان. ای ډیر رحم کوونکیه، که څوک هر ورځ د هر لمانځه وروسته زر ځله یا رحمان ووایي، ان شاء الله د زړه څخه به هر قسم سختي او غفلت لرې سي. یا ای ډیر مهربانه، که څوک هر ورځ د هر لمانځه وروسته 100 ځله یا رحیم ووایي، د ټولو دنیوي آفتونو څخه به وژغورل سي او ټول مخلوق به پر ده مهربانه سي ان شاء الله. یا مالک. ای حقیقي پاچا، هر ورځ د سهار تر لمانځه وروسته ډیر ځله یا ملک ویونکی به الله تعالی غني کړي ان شاء الله. یا ای د هر عیبه پاک خدایه، که څوک هر ورځ د زوال وروسته دغه اسم ډیر ووایي، ان شاء الله د هغه زړه به د روحي ناروغیو څخه وژغورل سي. یا سلام. ای بې عیبه ذاته، هغه څوک چې دغه اسم ډیر وایي، ان شاء الله د ټولو آفتونو څخه به وساتل سي. او که څوک دغه اسم 115 ځله ووایي او پر ناروغ یې دم کړي، الله به هغه ته شفا ورنصیب کړي. یا مؤمن. ای امن او ایمان ورکوونکیه، که څوک د بیرې په حالت کې دغه اسم 630 ځله ووایي، ان شاء الله د هر ډول بیرې او تاوان څخه به وساتل سي. او که څوک دغه اسم ووایي او ویلې کې د ځان سره یې وساتي، د هغه ظاهر او باطن به د الله تعالی په حفاظت کې وي. یا مهیمن. ای ساتونکیه، که څوک د غسل وروسته 2 رکعته لمونځ وکړي او 100 ځله دغه اسم مبارک ووایي، الله به د هغه باطن او ظاهر پاک کړي. یا عزیز. ای پر ټولو غالب خدایه، که څوک 40 ورځې 40 ځله دغه اسم مبارک ووایي، الله تعالی به هغه عزتمن او مستغني کړي. او که څوک د سهار د لمانځه وروسته 41 ځله دغه اسم مبارک ووایي، هغه به ان شاء الله د چا محتاج نسي او د ذلت وروسته به عزت ومومي. یا جبار. ای تر ټولو زبردست خدایه، که څوک هر ورځ سهار او ماښام 2026 ځله دغه اسم مبارک ووایي، هغه به ان شاء الله د ظالمانو د ظلم څخه وژغورل سي. او که څوک د سپینو زرو پر ګوتمۍ دغه اسم ولیکي او په ګوته یې کړي، د هغه هیبت او شان به د خلکو په زړونو کې راسي. یا متکبر. ای د لویي او بزرګۍ خاونده، څوک چې دا اسم مبارک ډیر ځله ووایي، الله به هغه ته عزت او بزرګي ورکړي. او که د یو کار په پیل کې دغه اسم ډیر ځله وویل سي، ان شاء الله په هغه کار کې به بریالی سي. یا خالق. ای پیدا کوونکیه، که څوک دغه اسم 7 ورځې پرله پسې 100 ځله ووایي، ان شاء الله د ټولو آفتونو څخه به وژغورل سي. او که څوک دا اسم مبارک تل ذکر کوي، نو الله تعالی به یوه ملایکه پیدا کړي چې د ده لپاره به همیشه عبادت کوي. یا باری. ای پیدا کوونکیه او روح ورکوونکیه، که کومه بې اولاده ښځه وروژې ونیسي او د هر روژه مات پر وخت
یا خالق یا باری یا مصور 21 ځله ووایي او پر یو ګیلاس اوبو یې دم کړي او په هغه اوبو روژه ماته کړي انشاءالله خدای به اولاد ورکړي. ای صورت جوړونکې او روح ورکوونکې، که کومه بې اولاده ښځه 7 روژې ونیسي او د هر روژه مات پر وخت یا خالق یا باری یا مصور 21 ځله ووایي او پر یو ګیلاس اوبو یې دم کړي او په هغه اوبو روژه ماته کړي انشاءالله خدای به اولاد ورکړي. ای ډېر بخښونکیه، که څوک د جمعې د لمانځه وروسته دغه اسم 100 ځله ووایي پر هغه به د مغفرت اثار ښکاره سي، او که څوک د مازدیګر د لمانځه وروسته هره ورځ یا غفار اغفر لي ووایي الله تعالی به هغه د بخښل سوو کسانو په ټولۍ کې داخل کړي. ای پر ټولو غالب خدایه، که څوک د دنیا په محبت اخته وي هغه د دغه اسم مبارک ډېر ووایي انشاءالله د دنیا محبت به یې له زړه څخه لرې سي او د الله سره به یې محبت پیدا سي. ای هر څه ورکوونکیه، څوک چې په فقر او مفلسۍ اخته وي هغه دې دغه اسم ډېر ووایي او یا دې ولیکي او د ځان سره دې وساتي، یا دې د څاښت د لمانځه په آخره سجده کې دا اسم 40 ځله ووایي نو الله تعالی به هغه ته خلاصون ورنصیب کړي. او که څوک خاص حاجت ولري نو د کور یا مسجد په انګړ کې دې 3 ځله کړي، لاسونه دې پورته کړي او 100 ځلې دې دغه اسم مبارک ووایي انشاءالله حاجت به یې پوره سي. ای روزي ورکوونکیه، که څوک د سهار تر لمانځه مخکې د خپل کور پر 4 کنجونو 10 ځله دغه اسم دم کړي الله تعالی به پر هغه د رزق دروازې خلاصې کړي، مریضي او مفلسي به هیڅکله د هغه کور ته رانسي، د راسته کونج څخه دې پیل او مخ پر قبله دې ودرېږي. ای مشکل حل کوونکیه، که څوک د سهار تر لمانځه وروسته 2 لاسونه پر سینه کښېږدي او 8 ځله یا فتاح ووایي د هغه زړه به د ایمان په نور منور سي انشاءالله. ای د بې اندازې علم خاونده، څوک چې دا اسم مبارک ډېر وایي الله به په هغه د علم او معرفت دروازې راپرانیزي. ای روزي تنګ کوونکیه، که څوک د ډوډۍ پر 4 ګولو باندې دغه اسم ولیکي او تر 40 ورځو پورې یې وخوري نو د لوږې تندې زخم او درد و تکلیف څخه به وژغورل سي. ای روزي پراخه کوونکیه، که څوک هره ورځ د تاش د لمانځه وروسته د اسمان لوري ته لاسونه پورته کړي او 10 ځله دا اسم مبارک ووایي الله به هغه غني کړي او هیڅکله به د چا محتاج نسی. ای کښته کوونکیه، که څوک هره ورځ 500 ځله یا خافض ووایي الله به د هغه حاجتونه او مشکلات پوره کړي. او که څوک 3 روژې ونیسي او په 4مه ورځ یو ځای کښېني او 8 ځله دغه اسم ووایي نو انشاءالله پر دشمن به کامیاب سي. ای لوړونکیه، که څوک دغه اسم د هرې میاشتې پر 14مه په نیمه شپه کې 100 ځله ووایي الله به هغه د مخلوق څخه بې نیازه او مستغني کړي. ای عزت ورکوونکیه، که څوک د 3 شنبې یا جمعې په ورځ د ماښام لمانځه وروسته 40 ځله یا معز ووایي الله تعالی به هغه په خلکو کې عزتمند کړي. ای ذلت ورکوونکیه، که څوک 50 ځله دا اسم مبارک ووایي او سر پر سجده دعا وکړي الله به هغه د حسد کوونکو ظالمانو او دشمنانو له شر څخه وژغوري. او که څوک کوم خاص دشمن ولري نو په مسجد کې دې د هغه نوم واخلي او دا دې ووایي ای الله ما د فلاني ظالم یا دشمن له شره وژغوره او دعا دې وکړي انشاءالله قبوله به سي.
ای د هر څه اورېدونکیه، که څوک د پنجشنبې په ورځ د څاښت تر لمانځه وروسته 500 یا 1000 ځله یا سمیع ووایي، انشاءالله د هغه دعاوې به قبولې سي، مګر په منځ کې به خبرې نه کوي. او که څوک د پنجشنبې په ورځ د سهار د سنتو او فرضو په منځ کې 100 ځله دا اسم مبارک ووایي، هغه به الله په خپل خاص نظر سره ونازوي. يا بصير ای د هر څه لیدونکیه، که څوک د جمعې د لمانځه وروسته 100 ځله یا بصیر ووایي، انشاءالله د هغه په زړه کې به نور او رڼا پیدا سي. يا حكم ای پورا حاکم خدایه، که چیرې څوک د شپې په آخر کې 9 ځله دغه اسم مبارک په اوداسه ووایي، الله به د هغه زړه د انوارو او اسرارو ځای وګرځوي. او که څوک د جمعې په شپه دغه اسم دومره ووایي چې بې حاله سي، الله به د هغه زړه په کشف او الهام سره ونازوي. يا عدل ای پوره انصاف لرونکیه، که څوک د جمعې په ورځ د ډوډۍ پر 20 ټوټو العدل ولیکي او ویې خوري، انشاءالله ټول مخلوقات به د هغه لپاره مسخر سي. يا لطيف ای ډیر لطف او کرم کوونکیه، که څوک 133 ځله یا لطیف ووایي، انشاءالله د هغه په رزق کې به برکت واچول سي او د هغه ټول کارونه به په ښه توګه ترسره سي. او که څوک په فقر، غم، ناروغۍ او یا کوم بل مصیبت کې راګیر وي، هغه دې اودس وکړي، 2 رکعته لمونځ دې وکړي او خپل مقصد دې په زړه کې یاد کړي، 100 ځله دې دغه اسم ووایي، انشاءالله مقصد به یې پوره سي. يا خبير ای په هر څه خبر خدایه، که څوک تر 7 ورځو پورې دغه اسم ډیر ووایي، الله به هغه ته پټ رازونه ښکاره کړي. او که څوک په نفساني خواهشاتو کې اخته وي، هغه دې دغه اسم ډیر ووایي، انشاءالله خلاصون به ومومي. يا حليم ای د ډیر زغم خاونده، که څوک دغه اسم پر کاغذ ولیکي او اوبو ته یې واچوي، پر کوم شي چې دغه اوبه وپاشي، په هغه کې به خیر او برکت پیدا سي او د آفتونو څخه به وساتل سي، انشاءالله. يا عظيم ای ډیره لویه خدایه، که څوک دغه اسم ډیر ووایي، الله به هغه ته عزت او عظمت ورنصیب کړي، انشاءالله. يا غفور ای ډیر بخښونکیه، که څوک دغه اسم ډیر ووایي، د هغه ټول غمونه او تکلیفونه به لرې سي، په مال او عیال کې به یې برکت ولویږي. په حدیث شریف کښې ذکر دی، که څوک په مسجد کې 3 ځلې یا رب اغفر لی ووایي، الله پاک به د هغه ټولې ګناوې وبخښي، انشاءالله. يا شكور ای قدردانه خدایه، که څوک په غم او یا کوم بل مشکل کې راګیر وي، هغه دې دغه اسم 41 ځله ووایي، د هغه څخه به خلاص سي، انشاءالله. يا علي ای ډېر لوړ خدایه، که څوک دغه اسم تل ووایي او ویې لیکي، د ځانه سره یې وساتي، نو هغه ته به په رتبه کې لوړوالی، خوشحالي او په مقصد کې بریالیتوب ورنصیب سي، انشاءالله. يا كبير ای ډېر لوړ خدایه، که څوک د خپلې دندې څخه لرې کړل سوی وي، هغه دې 7 روژې ونیسي او هره ورځ دې دا اسم مبارک 1000 ځله ووایي، پر خپلې دندې به برقراره سي او برتري به ورنصیب سي، انشاءالله. يا حفيظ ای د ټولو ساتونکیه، که څوک ډېر ځله یا حفیظ ووایي او یا یې ولیکي، د ځانه سره یې وساتي، هغه به د هر ډول ویرې، خطر او تاوان څخه وژغورل سي. يا مقيت ای ټولو ته رزق او قوت ورکوونکیه، که څوک پر خالي لوښي باندې 7 ځله دغه اسم دم کړي او په هغه کې خپله اوبه وڅښي یا یې په بل چا وڅښي، انشاءالله مقصد به یې پوره سي. يا حسيب
ای د ټولو لپاره کافي خدایه. که چاته له کوم شخص یا کوم شي څخه ویره وي، هغه دې د پنجشنبې څخه پیل تر 8 ورځو پورې سهار ماښام او یا ځله حسبي الله الحسیب ووایي. د هر شي د شر څخه به وژغورل سي انشاء الله. یا جلیل ای د لوړې مرتبې خاونده، که څوک په مشک او زعفران باندې دغه اسم مبارک ولیکي او ډېر یې ووایي، الله پاک به هغه ته عزت او قدر ورکړي انشاء الله. یا کریم ای ډېر کرم کوونکیه، که څوک د شپې د بیده کېدو په وخت کې یا کریم ووایي او بیده سي، الله پاک به هغه ته په علماو او صالحینو کې عزت ورنصیب کړي. یا رقیب ای پوره ساتونکیه، که څوک دغه اسم مبارک هره ورځ 7 ځله پر خپل اهل، عیال او مال باندې دم کړي او یا رقیب ووایي، هغه به د ټولو آفتونو څخه وساتل سي انشاء الله. یا مجیب ای دعا قبلونکیه، که څوک یا مجیب ډېر ووایي، د هغه دعاوې به د الله په دربار کې قبولې ګرځي انشاء الله. یا واسع ای د پراخې خاونده، څوک چې یا واسع ډېر وای، الله پاک به هغه ظاهري او باطني غنا ورنصیب کړي انشاء الله. یا حکیم ای د ډېر حکمت خاونده، څوک چې یا حکیم ډېر وایي، الله تعالی به پر هغه باندې د علم او حکمت دروازې پرانیزي، او که د چا کوم کار سرته نه رسیږي، هغه کار به یې ترسره سي. یا ودود ای ډېر محبت کوونکیه، که څوک زر ځله دغه اسم ووایي او پر ډوډۍ یې دم کړي او د خپلې مېرمنې سره یې وخوري، هر ډول خفګان به ختم سي او محبت به یې پیدا سي انشاء الله. یا مجید ای د لویی خاونده، که څوک په یوه سخته ناروغۍ اخته وي، هغه دې د میاشتې د 14 14 او 15 نیټې روژې ونیسي او تر روژه مات وروسته دې دغه اسم ډېر ووایي او پر اوبو دې دم کې او ودې څښي انشاء الله، هغه ناروغ به روغتیا ومومي. یا باعث ای و مړو ته ژوند ورکوونکیه، که څوک هره شپه د بېدېدو پر مهال پر سینه لاس کښېږدي او 101 ځله یا باعث ووایي، د هغه زړه به په علم او حکمت ژوندی سي. یا شهید ای په هر ځای کې حاضر او ناظر خدایه، که د چا ښځه یا اولاد نافرمان وي، د سهار په وخت کې دې د هغه پر تندي باندې لاس کښېږدي او 21 ځله دې یا شهید ووایي انشاء الله، فرمان بردار بسي. یا حق ای حق او ثابت خدایه، که څوک د یو 4 کونجه کاغذ پر 4 کونجونو الحق ولیکي او د سهار کې کاغذ پر ورغوي کښېږدي او د اسمان لوري ته یې لوړ کړي او دعا وکړي، ورک سوی کس او یا شی به یې پیدا سي انشاء الله. یا وکیل ای کارسازه خدایه، که څوک د یو آسماني آفت په وخت کې یا وکیل ډېر ووایي، انشاء الله د هر آفت څخه به وژغورل سي. یا قوی ای د لوی طاقت او قوت خاونده، که څوک مظلوم او کمزوری وي، هغه دې د دشمن او طاقتور د دفع په نیت دغه اسم مبارک ډېر ووایي، د هغه څخه به وژغورل سي انشاء الله، بې ځایه او ناحقه دې دغه عمل هیڅکله نه کوي. یا متین ای د پوره قوت څښتنه، د کومې ښځې چې شیدې نه وي، نو دغه اسم دې پر کاغذ ولیکي، اوبو ته دې واچوي او ودې څښي، شیدې به یې ډېرې سي انشاء الله. یا ولی ای مرسته کوونکې او حمایت کوونکې خدایه، د چا د ښځې چې عادتونه او خصلتونه ښه نه وي، هغه دې دغه اسم ډېر وایي انشاء الله نیکه به سي. یا
ای د ستاینې وړ خدایه، څوک چې 45 ورځې پرله پسې 93 ځله یا حمید په تنهایی کې ووایي، د هغه ټول بد عادتونه او خصلتونه به ختم سي انشاء الله. یا محسین، ای د هر څه په خپل علم او حساب کې لرونکې خدایه، څوک چې هر ورځ د ډوډۍ پر 10 ټوټو 10 ځله دغه اسم دم کړي او ویې خوري، انشاء الله مخلوق به دته مسخر سي. یا مبدی، ای لومړی ځل پیدا کوونکې خدایه، څوک چې د حملدارې ښځې پر نس لاس کښېږدي او 99 ځله دغه اسم ووایي، د هغې حمل به نه ساکتېږي او نه به یې کوچنی بې وخته پیدا کېږي انشاء الله. یا معید، ای دوهم ځل پیدا کوونکې، که یو څوک ورک وي نو کله چې د کور ټول خلک ویده سي، د کور پر 4 کنجانو دي او یا ځله دغه اسم ووایي، نو انشاء الله 7 ورځو کې به راسي یا به یې معلومات وسي. یا محیی، ای ژوند ورکوونکې، څوک چې ناروغ وي هغه د دغه اسم ډیر ووایي، او که بل څوک ناروغ وي نو پر دم دې کړي انشاء الله روغ به سي، او که څوک 9 ځله دغه اسم ووایي او پر ځان یې دم کړي، انشاء الله د هر ډول قید او بند څخه به خلاص سي. یا ممیت، ای مرګ ورکوونکې خدایه، د چا چې خپل نفس په واک کې نه وي، هغه دې د بېدېدو پر مهال پر سینه لاس کښېږدي، الممیت دې ووایي او بیده دې سي، انشاء الله نفس به یې فرمانبردار سي. یا حی، ای تل تر تله ژوندی خدایه، څوک چې هره ورځ 3000 ځله دغه اسم ووایي، هیڅکله به ناروغ نسي، او که څوک دغه اسم پر چیني لوښي ولیکي او په خوږو اوبو یې پرېولي او ویې څښي یا یې په بل ناروغ وڅښي، انشاء الله کار شفا به ورنصیب سي. یا قیوم، ای د ټولو ساتونکې او قایمونکې خدایه، څوک چې دغه اسم ډیر ووایي، انشاء الله په خلکو کې به یې عزت او وقار زیات سي، او که څوک د سهار د لمانځه وروسته تر لمر ختلو پورې دغه اسم ووایي، انشاء الله سستی او کهالي به ورنه لرې سي. یا واجد، ای د هر څه پیدا کوونکې، څوک چې د ډوډۍ خوړلو پر وخت یا واجد ووایي، نو د ده د خوراک چې کومه غذا ده هغه به د ده د زړه لپاره د طاقت او قوت او نورانیت سبب سي. یا ماجد، ای د لویی او عزت خاونده، څوک چې دغه اسم په تنهایی کې دومره ووایي چې بې حاله سي، نو انشاء الله د هغه پر زړه به الهي انوار ښکاره سي. یا واحد، ای یوازې خدایه، هر څوک چې هره ورځ 1000 ځله دغه اسم ووایي، د هغه د زړه څخه به د مخلوق مینه او خوف لرې سي، او د چا که اولاد نه کېږي هغه د دغه اسم ولیکي، د ځان سره دې وساتي، انشاء الله صالح اولاد به ورنصیب سي. یا احد، ای یوازې یو خدایه، هر څوک چې هره ورځ 1000 ځله دغه اسم ووایي، د هغه د زړه څخه به د مخلوق مینه او خوف لرې سي، او د چا که اولاد نه کېږي هغه د دغه اسم ولیکي، د ځان سره دې وساتي، انشاء الله صالحات به نصیب سي. یا صمد، ای بې نیازه خدایه، که څوک د سهار په وخت کې سر پر سجده کښېږدي او دغه اسم 115 یا 125 ځله ووایي، هغه ته به ظاهري او باطني رښتیا نصیب سي، او که څوک دغه اسم په اوداسه تل وایي، د مخلوق څخه به بې نیازه سي انشاء الله. یا قادر، ای قدرت لرونکیه، که څوک 2 رکعاته لمونځ وکړي او 100 ځله القادر ووایي، الله به د هغه دشمنان ذلیل او رسوا کړي، او که چاته په یو کار کې مشکل وي نو 41 ځله د دغه اسم ووایي، مشکل به یې حل سي انشاء الله. یا مقتدر، ای د پوره قدرت لرونکیه، که څوک د خوب څخه د راپورته کېدو وروسته ډیر یا لږ تر لږه 20 ځله دغه اسم مبارک ووایي، د هغه ټول کارونه به اسانه او ښه ترسره سي. یا مقدم، ای مخته کوونکیه،
که څوک د جنگ په وخت کې دغه اسم ډیر وایي انشاءالله فتح او قوت به ورنصیب سي او د دشمنانو څخه به خلاص سي. یا مؤخر ای ورسته کوونکیه، څوک چې دغه اسم ډیر وایي هغه ته به رښتونې توبه ورنصیب سي او که څوک دغه اسم پر پابندۍ سره هره ورځ 100 ځله ووایي هغه ته به د الله داسې قرب او مینه نصیب سي چې د هغه پرته به ناقراره وي. یا اولو تر ټولو اول خدایه، که د چا نارینه اولاد نه کیږي هغه د 40 ورځې دغه اسم ووایي انشاءالله مراد به یې پوره سي او که څوک مسافر وي هغه د جمعې په ورځ 1000 ځله دغه اسم ووایي انشاءالله په خیر سره به راستون سي. یا آخر ای تر ټولو آخر خدایه، که څوک روزانه 1000 ځله دغه اسم مبارک ووایي انشاءالله د هغه د زړه څخه به د الله پرته ټوله مینه ختمه سي او آخره خاتمه به یې په خیر وي. یا ظاهر ای ظاهر او ښکاره خدایه، که څوک د اشراق د لمانځه وروسته 100 ځله دغه اسم ووایي الله پاک به د هغه په سترګو کې رڼا او په زړه کې نور پیدا کړي. یا باطن ای باطن او پټ خدایه، که څوک هره ورځ 33 ځله یا باطن ووایي انشاءالله پر هغه به باطني اسرار ښکاره سي او حب الهي به ورنصیب سي. یا والی ای دوست او ملګریه خدایه، که څوک دغه اسم ډیر وایي هغه به د ناڅاپه آفتونو څخه وژغورل سي او که دغه اسم پر یوه لوښي ولیکل سي او د اوبو ډک کړل سي او بیا په کور کې وپاشل سي انشاءالله د ټولو آفتونو څخه به وژغورل سي. یا متعالی ای تر ټولو لوړ او غوره خدایه، که څوک دغه اسم ډیر وایي انشاءالله ټولې ستونزې به یې حل سي او که ښځه د حیض په وخت کې دغه اسم ډیر ووایي انشاءالله تکلیف به یې پوره سي. یا بر ای ډیر ښه رویه کوونکیه، که څوک په شرابو زنا او نورو ناوړو اعمالو اخته وي هغه د هره ورځ دغه اسم 7 ځله ووایي انشاءالله د ګناهونو سره به یې مینه ختمه سي. که څوک د دنیا په حب کې اخته وي هغه د دغه اسم ډیر وایي انشاءالله د دنیا محبت به یې د زړه څخه ووځي او که څوک پر خپل اولاد باندې تر زیږېدو وروسته دغه اسم 7 ځله دم کړي او پر خدای وسپاري انشاءالله تر بلوغ پورې به د ټولو آفتونو څخه وژغورل سي. یا تواب ای توبه قبلونکیه، که څوک د څاښت وروسته دغه اسم 320 ځله ووایي هغه ته به رښتونې توبه نصیب سي او که څوک دغه اسم ډیر وایي د هغه هر کار به اسانه سي او که څوک پر یو ظالم باندې دغه اسم 10 ځله دم کړي انشاءالله د هغه د ظلم څخه به وژغورل سي. یا منتقم ای غچ یا بدله اخیستونکیه، که څوک پر حق وي او د بدل اخیستلو توان ونه لري 3 جمعې دې پرله پسې یا منتقم ووایي الله پاک به خپله د هغه څخه بدله یا غچ واخلي. یا عفو ای ډیر عفو کوونکیه، څوک چې دغه اسم ډیر وایي الله پاک به انشاءالله د هغه ګناهونه ورمعاف کړي. یا رؤوف ای ډیر شفقت لرونکیه، که څوک یا رؤوف ډیر وایي الله به مخلوق پرده او دی پر مخلوق مهربانه کړي او که څوک 10 ځله درود شریف او 10 ځله دغه اسم ووایي انشاءالله د هغه غصه به ختمه سي او که پر بل چا دم کړل سي د هغه غصه به ختمه سي انشاءالله. یا مالک الملک ای د ټولو کائناتو مالکه، څوک چې یا ملک الملک ډیر وایي الله به هغه غني او د خلکو څخه بېنیازه کړي. یا ذو الجلال والاکرام ای د جلال او کرم څښتنه، څوک چې ذوالجلال والاکرام ډیر وایي الله پاک به هغه ته عزت او عظمت او د مخلوق څخه بې پروایي ورنصیب کړي. یا مقسط
ای عادل او با انصافه خدایه. که څوک هره ورځ دغه اسم ډېر ووایي، الله پاک به یې د شیطان له وسوسو څخه وژغوري، او که د کوم جایز مقصد لپاره 200 ځله دغه اسم مبارک ووایي، انشاءالله مقصد به یې پوره سي. ای د ټولو جمع کوونکیه، د هر چا چې قریبان سره پاشلي وي، هغه دې د څاښت په وخت کې غسل وکړي او اسمان ته دې مخ کړي، 10 ځله دې یا جامع ووایي او یوه ګوته دې کت کړي، او همدارنګه پر هر 10 ځل دې یوه ګوته کت کړي. په آخر کې دې دواړه لاسونه پر مخ راتیر کړي، انشاءالله قریبان به یې پر ځای سي. او که یو شی ورک سي نو اللهم یا جامع الناس لیوم لا ریب فیه دې ووایي، انشاءالله هغه شی به یې پیدا سي. د دې ترڅنګ د جایز محبت لپاره هم دا ګټور دی. ای بې نیازه او بې پروا خدایه، که څوک هره ورځ دغه اسم 80 ځله ووایي، پاک الله به د هغه په مال کې برکت واچوي او د محتاجۍ څخه به یې وژغوري او د چا محتاج به نسي. ای بې نیازه او غني کوونکیه، که څوک د سهار او یا ماخوستن د لمانځه وروسته اول او آخر کې درود شریف او وروسته 1111 ځله دغه اسم د وظیفې په شان ووایي او سورة زمیل دې هم تلاوت کړي، الله پاک به هغه ته ظاهري او باطني غنا ورنصیب کړي. ای منع کوونکیه، که چیرې د خاوند او ښځې ترمنځ کومه شخړه پیښه سي، نو د بېدېدو په وخت کې دې 20 ځله دغه اسم ووایي، انشاءالله شخړه به ختمه سي. او څوک چې دغه اسم ډېر وایي، انشاءالله د هر شر څخه به په امن کې وي. ای ګټه رسونکې خدایه، که څوک په کښتۍ یا کوم بل سواري کې د کښېنستلو وروسته یا نافع ډېر ووایي، انشاءالله د هر آفت څخه به وژغورل سي. او که څوک د یو کار په پیل کې 40 ځله یا نافع ووایي، انشاءالله هغه کار به په خیر ترسره سي. ای پر ضرر رسولو توانا خدایه، که څوک د جمعې په شپه دغه اسم 20 ځله ووایي، هغه به انشاءالله د هر ډول ظاهري او باطني آفتونو څخه وساتل سي او د الله قرب به ورنصیب سي. ای کامل نور او نور ورکوونکیه، که څوک د جمعې په شپه 7 ځله سورة النور او 10 ځله دغه اسم ووایي، انشاءالله زړه به یې په نور الهي منور سي. ای د سیده لارې ښوونکیه، که څوک د اسمان لوري ته لاسونه پورته کړي او یا هادي ډېر ووایي او په آخر کې لاسونه پر مخ راتیر کړي، الله به هغه ته پوره هدایت ورنصیب کړي او په اهل معرفت کې به شامل سي انشاءالله. ای د بې مثاله شیانو پیدا کوونکیه، که څوک په یو غم او یا مشکل اخته وي، هغه دې 10 ځله یا بدیع السماوات والارض ووایي، انشاءالله خلاصون به ومومي. او که څوک دغه اسم په اوداسه ووایي او بیده سي، د کوم کار چې اراده وي هغه به په خوب کې وویني. او که څوک د ماخوستن د لمانځه وروسته د یو کار یا مقصد د ترسره کولو لپاره 1200 ځله یا بدیع العجایب بالخیر یا بدیع تر 11 ورځو پورې ووایي، مقصد به یې تر ویلو مخکې پوره سي انشاءالله. ای همیشه موجود خدایه، که څوک د جمعې په شپه 10 ځله دغه اسم مبارک ووایي، الله به هغه د اول تاوان ضرر څخه وساتي او د هغه ټول نیک اعمال به مقبول سي. ای د ټولو وروسته باقی او موجود خدایه، که څوک د لمر راختلو او پریوتلو پر مهال 100 ځله یا وارث ووایي، انشاءالله د هر غم او مصیبت څخه به وژغورل سي او آخره خاتمه به یې په خیر وي. او که څوک د ماښام او ماخوستن په منځ کې دا اسم 10 ځله ووایي، د هر ډول پریشانۍ څخه به وساتل سي. ای راستی او نیکی خوښونکیه، که څوک د خپل یو کار یا مقصد په تدبیر نه پوهیږي، هغه دې د ماښام او ماخوستن په منځ کې 10 ځله یا رشید ووایي. که څوک هره ورځ دغه اسم ووایي، انشاءالله ټول مشکلات به یې حل سي او په کاروبار کې به یې پرمختګ راسي.
ای څښتن د ډېر صبر او زغم. که څوک د لمر راختلو مخکې دغه اسم 100 ځله ووایي، هغه به انشاءالله په هغه ورځ د هر مصیبت څخه وساتل سي. من سكن طيبا